د پنجاب حکومت سږ کال د فروری په میاشت کې د درې ورځو لپاره د بسنت لمانځلو اعلان کړی دی. د بسنت له اعلان سره سم د لاهور په بیلابیلو سیمو کې د پتنګونو یا بادیوو او تارونو جوړولو کار بیا پیل شوی دی. له کال 2004 وروسته لومړی ځل دی چې د پتنګ او ډور کاروبار بیا راژوندی شوی دی چې له امله یې زړو کاریګرو په څیرو خوشحالي بیرته راګرځېدلې ده. 50 کال وړاندې مې د پتنګانو یا بادیوو کار پیل کړی وو، خو چې پابندي ولګېده نو بیا مې کار مکمل بند کړو. اوس 20 کاله پس بیا کار پیل شو، نو لایسنس مې جوړ کړو او شاګردان مې راغونډ کړل او بیا مو بادیوي جوړول پیل کړل. بسنت د پنجاب یوه تاریخي او کلتوري میله وه چې هر کال د پسرلي په راتګ په مناسبت لمانځل کېده. پتنګان یا بادیوې الوزول د دې میلې مهمه برخه وه، خو په تیره تار یا ډور له وجې د موټرسایکل سورو مرۍ پرې کېدو او مرګونو له وجه په کال 2004 کې پې بندیز ولګېده. اوس د حکومت په نگرانۍ کې یوازې اجازه لرونکي کسان نري تارونه جوړوي. دا 3 مرحلو کې جوړیږي. 3 کسان په کار کوي، یو کس رنگ ورکوي، بل پرې شیشه لګوي او شیشې والا تار ته مانجا وایي. مانجا د نورو خلکو د بادیو را غورځولو لپاره پکاريږي. دغه تار باندې میده کړي نری شیشه لګي. دا مهال په لاهور کې د پتنګونو او تارونو یوازې جوړولو اجازه ده. د خرڅ اجازه به د فروری له لومړۍ نیټې وروسته ورکول شي او پتنګ به یوازې د بسنت په 3 ورځو له 8 څخه تر 8 فروری کې الوزول شي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.